د مالان میډیا ډیرو درنو لیدونکو سلامونه وخت مو خیر هیله ده روغ جوړ خوشحاله وئ. درنو لیدونکو موږ کابل کې د عبدالحق څلور لارې ته راغلي یو او دلته د عبدالحق څلور لارې تر څنګ یو شمېر ګل فروشۍ یا ګل پلورونکي شتون لري. موږ به دوی سره د دوی د کاروبار د ګلونو په اړه او همدا شان دوی ګلدانۍ خاورین لوښي لري د دې په تړاو به هم پوښتنې ترې ولرو. نو هیله ده د راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې یئ. همدلته د ګل پلورلو یا د ګلانو پلورلو هغه ځای ته راغلي یو چې دلته مختلف ډوله ګلونه شتون لري. نو موږ به له مسؤل کس سره د ګلانو په تړاو خبرې وکړو. د دې تر څنګ موږ ځو د دوی نه د ګلدانیو او هغه لوښي چې دوی جوړوي د هغې په تړاو هم پوښتنې لرو. هغو په اړه به هم معلومات له دوی څخه واورو. اول ورځو د ګلانو په اړه چې دلته مختلف ډوله ګلان شتون لري د دې په اړه پوښتنې کوو. دا ګلان له کومو سیمو څخه دلته راځي او څنګه دي پلور یې مشتریان یې څنګه دي له خپله دوی څخه پوښتو. سلام بیادر خوب هستی بخیر؟ بیادر خوب هستی جان جان بخیر هستین؟ بسیار زیاد تشکر. در خدمه ول خودم معرفی کنم. ما خودم صدیق الله هستم از ولایت کابل از بیمارو. چطور است فروش گل در این روزا؟ والا خوب است فضل خدا است در این روزا خوب فروشات هم است. مردم ما علاقه خاص به گل دارند. مردم زیاد میآیند؟ بله مردم زیاد میآیند. چند نوع گل دارید شما؟ تقریبا 1000 رقم گل است در این گلخانه. گلای هر رقم گلای انتیک به خاطر اتاقا و گلای زینتی و غیره در اینجا موجود می باشه. کلش داخلیش یا خارجی هم داره؟ نه بسیارش خارجی است بسیارش داخلی است. اکثرا مثلا این گنگی پم میگنش یا گل سیک ای از هند است کی ای از هند است که اکثرا مردم میره در پنتونا و شفاخانه و اینجا هم کش میشه سالونی. این نه اینجا ای کش نمیشه قلمی از اینجا نمیگیره و بسیار مشکل اگه کدام چی بگیره. نام از چی بود؟ گنگی پم یا گل سیک. دیگه گلای خارجی کدام نوع است؟ دیگه گلای خارجی بود طرف است. اینجا مثلا ایستک رابر است. گلای رابر هندی است در اینجا اکثرا قدر چی نمیکنن. گلای داخلی از کجا میاد؟ گلای داخلی از سمت چاردی و جلال آباد و قندار اینجا میآید اینجا. و خاطر کابل تر یک هوای نداره که مردم درش گل چی کنه و 4 فصله باشه. باز اینجا یک دفعه که ریشه گرفت باز اینجا مقاومتش که یک کمک بالا شد در ولایات. باز اینجا دیگه در اتاق در جایی که بانیش همونطور گرم یک کمک گرم ورم باشه در زمستان مقاومتش بالا می باشه. در زمستان خدا چی خبر میشه شما کاروبار میکنید؟ تقریبا یک سال یک نیم سال میشه که نمی کار کنم. از طرف شب باز چه قسم نگاه میکنی گلان؟ از طرف شب هم اینجا می باشیم 24 ساعت ما هم اینجا هستیم. عوام میتی باشید؟ عوام میتی ما در روز در 24 ساعت یک بار عوام میتیم اینجا. به خاطر گرم است که اینجا گلخانه است. اگر نه در اتاقا دیگه چیا فرق میکنه. 2 روز بعد 1 روز بعد او بتن. مشتری ها که میای زیاد گلا به خانه و به دفاتر میگیره به کدومش زیاد میگیره؟ اکثرا گلای زینتی را میگیرن که خوشبو مثلا نی را میگیرن به خاطر بو گونه او را میگیرن. گلش از طرف شب بوی میته قندیل است که انارکای زینتی را میگیرن به خاطر کدامش از انارکای؟ نه این انارکای زینتی سا ایرا از کجا میاد؟ چی میگیرن یا اکثرا از جلال آباد میآیند. دیگه این قندیل میگیرن گلش از طرف شب گل میکنه یک قسم زرد گل میکنه از طرف شب یک قسم متر پاش میته بسته اتاق چی میکنن بویش این باز چی هست؟ یا گل برگاستن یا در زمستان مقاومتشان بالا نیست صرف در فصل بار خدا یک گل زینتی هستن که با اکثرا با چی میگیرنش با دفاتر و چی در هر ریاست جمهوری از زیاد هست که ها از استفاده کردن در گلخانهش. بسیار زیاد تشکر. میرم طرفای چی اونجا میرم باز با مینداد معلومات شریک می‌سازم. درنو لیدونکو ورځو هغه د دوی د ګلدانیو او لوښي چې دوی له دوی سره شته دي جوړ کړي دي د هغې په تړاو به هم له دوی نه وپوښتو ورځو هغې ته موږ ملتیا وکړئ.
سلام بیادر بازم خوش آمدید. درباره همین گلدانی و گلدانیا و چیه؟ بله البته گلدانیا و چیزایی را که میبینین کلالیا کلش ساخت خود وطن کشور و ساخت خود وطن ماست که البته کارخانه‌اش در استالف و جلال آباد و اینجا می باشه. کارخانه اصلیش اونجا جور میشه، باز ما از اونجا اینجا میاریمش به فروش. چطور از قیمت‌ها یک گلدانی تا چند است شروع میشه؟ داره قیمت‌های مختلف می باشن. خب 100 روپه، 50 روپه، 30 روپه، اما ترجکای مختلف هست. قیمت‌هایشان 100 روپه، 200. رنگشان فرق میکنه که دیزاینشان. کدامش از زیاد خوش میکنه؟ مردم اکثر این گلدانای رنگی ساده این گلدانا را خیلی خوش میکنن به خاطر که یک چیز خاص هستن. هم آوا جذب میکنن، هم در سرای عشادارا و اینجای خود میماننش زیاد یک رنگ خاص داره و از او خاطر چیش میکنن. مشتری زیاد میگیره این گلدانی چه؟ البته زیاد مشتری ها میگیرن از این گلدانی ها استفاده میکنن، چون فرمایش خود از ما هست که ما اینجا گل که میگیره گلدانی باید بگیرن. گلدانی باید بگیرن، چون بعضی گلا در گلدانی های خراب یا خشنه می باشن، باید گلدانیش خودشان انتخاب میکنن، ما برشان تبدیلش میکنیم. پس شما ظرفام داری بدون گلدانی؟ بدون گلدانی چه قسم نفهمیدم. ظرفام داری مثلا کوزه؟ ظرفام هست، کوزه هست، ببین جکای مختلف هست، دخلکای مختلف هستن، منگیای مختلف هستن. هر کی نظر به ذوق خود یک چیز را انتخاب میکنه میگیره به خود. قیمت یک کوزه چند است؟ قیمت یک کوزه از 1.5 شروع تا 2.5 300 روپه. سایز هم باش فرق؟ هر کدامش سایز مختلف داره. کلان خورد بله. این در چی جور میشه؟ در لغمان و چیز؟ یا هم در اینجا جور میشن. بسیار تشکر بید. زنده باشی. تشکر. درنو لیدونکو ډېره مننه کوو چې له موږ سره پاتې ورځو نورو د ګلانو د پلورلو هغه دوکانونو یا هغه سیمو ته چې دوی هلته مختلف ډوله ګلان لري، همدا شان د ګلدانیو او د نورو لوښو په اړه به تاسو ته معلومات ورکړو چې د چیرته نور جوړیږي او دلته چې راځي مشتریان یې څنګه دي. نو دا ټول په دې راپور کې تاسو ته وړاندې کوو. نو هیله ده د راپور تر وروستیو زموږ ولتیا وکړئ. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو. بیا هم ښه راغلاست. همدې سیمه کې یو قاري صاحب چې دوی هم زیات ګلان اخیستي دي، نو خپله به دوی نه وپوښتو له کومو سیمې راغلی دی دلته او څو ډوله ګلان یې واخیستل، قیمتونه یې څنګه وو، له خپله قاري صاحب څخه پوښتو. قاري صاحب ډیره مننه کوو چې موږ ته وخت راکړ. په لومړی کې لیدونکو ته خپل ځان معرفي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. قاري صفي الله سعیدي د سبز ولسوالۍ د ترخیلو د کلي اوسېدونکی او فعلا په اتخیلو سیمه کې مکتب کې مسؤل یاستو. له هغه مکتب ساحې نه راغلي یاستو، غواړو د مکتب لپاره لږ ګلان خوښ کړو. نو په دې ګلانو کې ګرځو، ښایسته ښایسته ګلان د مکتب لپاره نندارې ته وړاندې کوو چې هلته د ساحه هم پرې سرسبزه سي او موږ هم د شاګردان هم لږ طبیعت پرې ازادي طبیعت ته یعنې سرسبزې ساحې متوجه سي. نو غواړو دغلته یو څو ګلان هم خوښ کړي چې دغه ساحه پرې رنګینه ښکلا ته وړاندې سي. نو راغلو دلته د ملګري راغلي دي چې نور هم پکې ښایسته ښایسته ګلان را خوښ کړو. نو دغه له خاطره او دغه موږ هیله او ارمان پوره سي چې دغه ګلانو شوق هم نور هم زیات سي او نور خلک هم د وطنوال هم شوق دې ته وکړي چې دغه ساحه سرسبزه سي، نو ښکلا یې لا زیاتېږي. نو غواړو چې هر ځای کې موږ او وطنوال په ګډه او په شریکه باندې سرسبزه کړو دا ساحه، هغه که ونه وي که ګل وي که هر شی. نو غواړو دغه له خاطره چې وسم کېږي په هر ځای کې موږ باید سرسبزه ساحه جوړه کړو. نو دغه له خاطره موږ راغلي یو دلته څو ګلان څه مخکې وړي په مکتب ته او اوس غواړو یو څه نور خوښ کړي دي چې هغه دا ساحه پرې نوره ښکلې سي. ډېره مننه قاري صاحب. تر دې دمه تاسو څو ګلان خوښ کړي دي او څنګه دي قیمتونه؟ تقریبا قیمتونه یې ښه دي، مناسب دي. نو چې ګل دې خوښېږي د هغه قیمت همغومره ګل ته په کتو ګل ته په کتو باندې قیمت همغومره لوړ وي. نو غواړو چې داسې ښایسته ګلان همغه ساحې لپاره چې
لکه اقتصادي وضعیت هم ورسره هغه یو وسم ورته ورسېږي نو هغه ګلان خوښوو موږ. نو که موس نه رسیږي بعض داسې ګلان پکې شته دی چې ورته شوق دی راځي تقریبا 12-14 زره لا جیګ تر 20 زره پورې قیمتونه لوړ دي. نو هغه له خاطر هغه بیا مس ساحې لپاره چې سړی پکې خوند او هغه نور هغه صحت لپاره لکه هغه وضعیت لپاره ښه سي نو هغه له خاطره موږ غواړو چې ښه ګل انتخابو همغومره قیمت لوړېږي. نو موږ او تاسې په خپل داسې ګلان پکې شته چې حتی 100-1.5 پورې جیګ هم وس نه رسېږي دغه ټیټ به واخلو چې اسا هم پې رنګینه سي. نو تاسو خپله د مکتب لپاره د ښوونځي لپاره ګلان اخیستي بغیر له ښوونځي په کور کې ترې استفاده کوئ؟ کور کې لرئ ګلان؟ کور کې دلته خو مسؤلین لرو موږ د مکتب مسؤل یاستو نو کاروالا خلک معلوم دي د ګلانو خدمت کې. کور کې زه په خپله خدمت کوم د ګلانو حتی چې له وسه کېږي هغه ساحه ما خوښېږي چې څومره رنګین او ښکلا ولري موږ پکې خوښ یاستو. نو هغه له خاطره چې هر څوک باید همداسې که مسؤلیت ولري یا ونه لري په یو سرسبزه ساحه کې باید مسؤلیت خپل واخلي ځان ته. نو هغه له خاطره په کور کې پټیو کې موږ خپله ځمکې لرو خدمت د ونو د ګلانو هر څه په خپله زه کوم. ډېره مننه قاري صاحب که په آخر کې راته ووایې تاسو پیغام هېوادوالو ته څه دی؟ موږ پیغام هېوادوالو ته دا ده چې ما مخکې په خبرو کې مو ویلې نو آخري پیغام مې دا ده هېوادوالو ته ما چې له وسم کېږي باید په سرسبزه ساحه چې په هر څومره یي که غواړو چې یو ګل اندازه جای مو لرو نو باید هغې کې موږ استفاده د هغه ګل نه وکړو. که جای ونه لرو نو پخې ساحې لرو پخو ساحو کې دا ګلدانیان ډېر ښه لګېږي. هر ځای کې باید همدغه ولرو چې که دیوالونو کې ځای ولرو که په ځمکه کې ځای ونه لرو دیوالو کې دلته ګلدانیان ځای نشته دي چې ژوندېږي حتی که په کوټه کې که په حویلۍ کې هر ځای کې چې موږ باید ګلانو ته متوجه اوسو دا سرسبز ساحه موږ ډېره کړو حتی د ګرد او د غبار او دې شیانو مخه هم نیسي ونې دي هغه مخه نیسي نو دغه له خاطره باید متوجه دي اوسو هېوادوال باید متوجه دي دې ساحې. ډېره مننه قاري صاحب. په کوم خوشحاله الله ژوندي اوسئ. مننه. ډېره مننه کوو درنو لیدونکو موږ به له نورو هېوادوالو سره هم خبرې ولرو نو هیله ده د راپور تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. موږ یو بل د ګلانو پلورنځي ته راغلي یو لکه څنګه تاسو تصویر کې ګورئ دلته هم مختلف ډوله ګلان شتون لري. نو له خپله استاد څخه پوښتو دوی څو ډوله ګلان لري له کومو سیمو څخه یې راوړي افغانستان ته او د کومو ولایتونو څخه کابل ته راوړي. نو خپله له استاد څخه پوښتو. استاد سلام علیکم. علیکم سلام برادر. خوب هستین؟ صحتمند جانتان جور. بسیار تشکر. میشه قدم اول خودم معرفی کنید؟ سلام به شما، سلام به بیننده هایتان. اسمم محمد شریف است، یک تن از شهروندان شهر کابل یا گلفروشان شهر کابل است. چطور است فروش گل این روزا؟ شکر است. هم میشه که سر چاو گل چاو. که سیزنش هم تیر شد. سیزنشان تیر شد بعد از ما کس 4 فصل است. بار زمستان که بیم گل میتمد. تا چند نوع گل داری شما؟ گل خب بیش از 2000 نوع گل داریم. گلای مختلف است. دیگه انواع مختلف و خویای مختلف است. سایه‌ای و هفته‌ای و نیم سایه و نیم هفته و بویدار و بی بوی و دیگه زینتی و ساده هر رقم گل است. کلش داخلی است یا خارجی هم داره؟ این داخلی و خارجی است. اگر از خارج هم وارد وطن ما شد افغانستان تکثیر میکنیم خود ما و دسترس هموطنان ما قرار میدیم. خارجی کدامش هست؟ اینجا اگر بر ما معرفی کنید. خارجی خب اینی گلبرگات به نام گلبرگ عربی میگن، تخمش بر ما آورده از عربستان. چه خوبی داره؟ تکثیر کرده میام گل از یک نما داره، یک شو داره، به خاطر دکوراسیون منزل، به خاطر نمای منزل دوستا میگیره. میگه این گلبرگ است، گلبرگ جرمنی میگن نشانه. این جرمنی؟ جرمنی جا اومده. اینجا باز چی کش نمیشه دیگه افغانستان؟ ما تکثیر میکنیم با خلمه میگیمش به حساب گلخانه داره، خلمه میکنیمش به حساب تکثیر یا تولید میشه. زیاد کردن یا تولید کردن خلمهش میکنیم. داخلی باز کدام نوع است؟ داخلی مثلا گلای است، هنتری است، فلاکس است، جعفری است، نازوبو است، گلبرگ است، بعض گلای مختلف است که داخلی است. ایام که وارد افغانستان شد دیگه یک تکثیر شد، نمو کرده و خود
خوی خواص گرفت یا هم داخلی میشه. این هم داخلی است. یه هم داخلی گل نامش چی قندیل است؟ میگه. قندیل میگنش یک گلک بسیار خوبش میکنه و از طرف شب عطر داره. از طرف شب عطر داره. طرف شب عطر داره روز عطر نداره. دیگه کدام نوع گل است که مثلا از طرف شب عطر داره باشه؟ رادکرانی است. ملکه داخلی شب است؟ قسم داخلی است. دیگه چرمک است. لنتنا است. همین گلا است که از طرف شب عطر داره. شما چی وقت میشه این کاربار میکنید؟ تقریبا دیگه از 3 سالگی. زیاد وقت. زیاد. خب صحیح تجربه دارید در باره دیگه در موقعات بعض کسا اینستیتوت میخوان از ما عملی. روزانه چقدر گل میفروشین؟ روزانه خب برابرگی است. بعض وقت هست که 10 تا میفروشیم، بعض وقتا 20 تا، بعض وقتا 30 تا، بعض وقتا سایه کلان میباشم یک نفر 100 تا میبره. نظر به مشتری است. بعض مشتری که حساب در بلاک است هم یکی دو تا زیاد برده نمیتونن. میگه جای ما نداریم. جای تنگ است. جای تنگ است. گل سایه بیت سایه دوست باشه. باز بسیاری که به بیرون تعمیر میمونه باز اونا گل هفته و دوست میبرن. قیمتاش باش چطور است؟ قیمت ها دیگه از 30 افغانی شروع است دیگه. همون تو بالا رفته میره. بسیار زود تشکر. قابلش نیست. خیر باشي. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې ته د موږ سره پاتې یې. نو زموږ د دغه راپور ته وروستیو ملتیا وکړئ، نور معلومات به هم تاسو ته وړاندې شي. لیدونکو ډیره مننه کوو، بیا هم ښه راغلاست. همدلته یو بل د ګلانو پلورنځي ته راغلي یو. دلته به له یو ځوان سره خبرې وکړو چې د دوی کارونه څنګه دي او څومره وخت کې دی د ګلانو کاروبار کوي. سلام بیادرز، خوب است؟ علیکم السلام، خوب هستی؟ بخیر جان، گجور است، شکر. بسیار زیاد. میشه در قدم حال خود معرفی کنید؟ سید احمد هستم، دیگه لغمان هستم، اینجا کاربار میکنم. چه وقت میشه شما کاروبار کنید؟ دیگه 10 سال زیاد میشه. از پدر کلان ما نمی کسب است. یک جای؟ بله. چطور است فروش گل روزا؟ شکر خداوند است، گزارا میشه دیگه. سودا است دیگه، دکانداری است، میشه گه نمیشه دیگه. شکر از گزارا میشه. سیزن گل کدام وقت است؟ سیزن چی؟ این نمی سیزن گل است دیگه، نمی وقت. اول بار که میشه مثلا سیزن گل شروع میشه تا به آخر چه مثلا دیگه. شما چند نوع گل دارید؟ از ما دیگه زیاد از 2000 رقم گل داریم، 2000 رقم، 2500 رقم گل داریم. این گروه از کجا میاری اینجا؟ زیادترش از جالاباد میاریم، از کوتل میاریم، مثلا از هر طرف میاریم دیگه. خارجی داری؟ بله خارجی هم داریم، کاکتوس میگن چه. و از کجا میاری؟ او از خارج میاد، در ایران از جرابا می. خب قیمتاش چطور است؟ قیمتش خوب است، مناسب است. از چند شروع تا چند؟ از سیر با شروع از این تا 5000 7000 پا گل داریم. باز مشتری کدامش زیاد خوش میکنه؟ این هر رقم گل خوش میکنه، طبیعت مثلا بینی بی داره. اون دیگه رقم مثلا اون چای مثلا چای پرت، چای سیاه پرت سیاه میگرده، که ساس پرت ساس میگرده. هر رقم رنگش تغییر میکنه. رنگش تغییر میده. بله. نو است خیلی. نو است. کدام گل نو آمد به افغانستان از خارج؟ کدامش است؟ گل نو ام کاکتوس میشه است. این نو آمد؟ بله نو است. خارجی است. در خانه باشم رسم کش میکنه با خود. بسیار زودتر. زنده باشی بیادر. خیر باشه. درنو لیدونکو ډیره مننه کوو. نو موږ سره د دې راپورټ وروسته پاتې شئ، له نورو کسانو سره به هم خبرې وکړو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو ډیره مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شوئ. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو راپور کې ولیدل، موږ له یو شمېر هغه کسان سره چې دوی د ګلانو کاروبار کوي، یعنې ګلونه یې پلوري، هغوی سره خبرې درلودې. دوی ویل چې د
مختلف ډوله ګلان دلته شتون لري او په زیاته کچه ګلان له بهر هیوادونو څخه هم افغانستان ته راځي او یو شمېر ګلان له مختلفو ولایتونو څخه کابل ته راځي او دلته یې پلوري. د دوی په خبره چې اوس په ورځ کې د ګلانو فروش یو څه کم شوی دی ځکه چې د ګلانو سیزن یا هغه وخت نه دی. تر بیا بل راپور پورې مو زه نصرت الله خوشحال په لویه بښونکي راسپارم. هر چیرته چې یاست ښاد آباد خوشحاله اوسئ.